ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها وغضب الله عليه ولعنه وأعد له عذابا عظيما. دا قتل دومره یو غټه ګناه ده چې الله سبحانه وتعالی په دې کې دا قتل او شرک یو ځای ذکر کو. شرک گزار کولی په دین باندې یو سړی زی بابا ته پروتي قبر ته پروتي دغه ځکه نظرانه او منښت کوي په غیر الله عقیده جوړی شوی ورانه عقیده د گزار کوي په سبانه په دین باندې په عقیده باندې د گزارو په بنیاد باندې گزارو. نو څنګه چې دا گزار دی نو دغه شان د قتلم گزار دی په یو جون باندې چې دا گزار نه دی دیږي گزار په عقیده او په دین شنو دیږي کې د گزارو کو په یو جون باندې گزارو کو. انسان جون دی کنه پاغه باندې گزارو کو بلکې شریعت خدا پرې د مسلمان د وینو خو حفاظت دی او دی خو شریعت دا ویلي چې سړی تاسو سره کافر او تاسو سره معاهده وکړي او یا ذمي کافری یا ول تاسو امان ورکي نو دې نشي وجره د دوی د وینې حفاظت ته پاتې مسلمان. الله په قران کې داسې سخت الفاظ دا انسان د پر ویلي چې څوک قصدن عمدن رپاسي او مسلمان وجني. ومن يقتل مؤمنا متعمدا څوک چې رپاسي او مؤمن وجني متعمدا قصدن او عمدن وجني فجزاؤه جهنم خالدا فيها همیشه و بجهنم کی. صرف دانا وغضب الله عليه الله ته بغضب کې بغصه کې دی صرف دا ولعنه لا لعنت به صرف دا واعد له عذابا عظيما او د پر سخت عذاب الله تیار کړي. ګورې دي سلور خبرو ته فجزاؤه جهنم خالدا فيها غضب الله عليه لعنه اعد له عذابا عظيما. انسان باندې ته وجه په وجه حمله کوي وجه د افسوس خبره ده د جړه مقام دي چې نن سبب ول لازم کده انسان د وینه د دې څخه قدر ټماټر قدر شتي د ټماټر او د پیاز او د الو قدر شتي خو د انسانيت او د انسان د وینې قدر نشته. په حدیث کې راځي امام نسائی راوړی دی لزوال الدنيا اهون على الله من قتل رجل مسلم چې د ټول دنیا ورانه شي ټول دنیا دا د الله په نس وړه خبره ده د دینه چې یو سړی راپاسي مسلمان مړ کی. ګوره د ټول دنیا چې ختم شي او بل طرف ته مسلمان مړ شي بی ګناه نو د الله په نس د دنیا ورانه ده وړه خبره ده. خو په دې خبره به د دې خبره به الله سبحانه وتعالی حساب کتاب کوي چې ولې ته مسلمان وجلې. حدیث کې راځي امام بخاری راوړی دی اول ما يقضى فيه بين الناس يوم القيامه الدماء یا فی الدماء یو خدای الله حق دی او یو د انسانانو حق دی. د الله په حقونو کې اولنې حق چې هغه کې به تپوس کیږي هغه د منځه مسله ده او د انسانانو په حقونو کې چې اولنې مسله چړل کیږي هغه به کومي هغه به د ویني د قتل راشه ولې پلانې وجلې ولې څنګه دی وجلې. حدیث کې راځي دومره عجیب حدیث ته ول لازم چې د سړي په ځل کې ایمان نو هغه څخه یریږي د حدیث د امام ابن ماجه راوړي رسول صلی الله علیه وسلم یجیء القاتل والمقتول يوم القيامه قاتل بمرازي مقتول بمرازي قاتل او مقتول دوانه برازي چا چې وجلې او څوک چې وجلې متعلق براس صاحبه او دی مقتول به د قاتل د سر نه نیولې روان کړي وي. او په یو روایت کې راځي رسول صلی الله علیه وسلم تشخب اوداجه دما د دې مریدا رګونه چې د دینه به د وینې سره رواني داري بکې دی مقتول کمی چې وجلې دغه د مریدا د رګونو به د وینې رواني داري بکې وای بس او دې دغه کې دی رسول صلی الله علیه وسلم وی د سر نه ویلي سینولې الله تعالی مخامخ کوي چې یا ربي اے الله اے زما رب ته پوښتنه کوي چې ولې زه وجلې سل هذا لما قتلني زي ولي وجلې ما یو څه جواب ورکړي رب العالمین بمخ
په یو روایت کې راځي داسې الفاظ دي چې انسان په دې کې سخت ګیره پیدا کوي وي حتى يدنيه من العرش دا قاتل به دا مقتول به دا قاتل به رانیولي او دا الله سبحانه وتعالى دی عرش ته به رانږدې کی او بیا الله ته الله ته پوښتنه کوي د زول وجلې ته وته څه ولې وجلې څه دلیل لته سره دا سره به څه جواب ورکړي شریعت دې مسله کې دومره سختی کړي یو حدیث کې راځي او دې ته وګورئ کې امام ابو داود راوړی رسول صلی الله علیه وسلم وی ابو الدرداء رضی الله عنه ما د رسول صلی الله علیه وسلم نو ورید هغه كل ذنب عسى الله ان يغفره هر ګناه چې دنه کې دي چې الله وبخي الا من مات مشركا سوى دې چې سره مشرک مړ شي الله نه بخي او مؤمن قتل مؤمنا متعمدا یو مسلمان راولي بل مسلمان قصدا عمدا بي ګناه مړ کې د ګناه الله نه بخي دا حدیث امام ابو داود راوړی ابو هريره دا حدیث ته رسول صلی الله علیه وسلم وی يقبض العلم قیامت ته بنجدي علم ختم شي دا ښکار شي علم نشته جهالت ډیر شي والفتن فتنه بډیر شي الله اکبر خو واضح ده ويكثر الهرج او هرج بډیر شي یا رسول الله صحابه یا رسول الله نور هم ته پته خو دا هرج څه ته وي القتل وجل او وجل صحابه یا رسول الله دی اوچت مسلمانانو د صحابه یا رسول الله زمنګ زیات کافران بغوی وجني دا غوړي تکړه مؤمنانی یعنی دا مونږ چې څومره کافران وجنو دین به زیات غوی وجني رسول الله صلی الله علیه وسلم نه هغه به یو بل وجني یو سړی بر پاسې د تر زوی به وجني یو سړی بر پاسې خپل رور به وجني یو سړی بر پاسې خپل رور به وجني یو سړی بر پاسې مسلمان به وجني دا کافران وجلو ولې نه دي بلکې دوی کوم خطي چا پورې په مسلمانانو پورې بنختی د قیامت یو غټه نه خر قتل او قتال نن سبا ډیر زیات شوی د مسلمانانو په منځ کې دا په صحیحانو کې دا حدیث ته بل حدیث ته وورو عبد الله بن عمر رضی الله عنه ما د رسول الله صلی الله علیه وسلم دا خبره ووري لن يزال المؤمن في فسحة من دينه ما لم يصب دما حراما امام بخاری حدیث راوړي رسول الله صلی الله علیه وسلم وی یو سړی په دین کې پراخی کې دا هغه وخت پورې چې سو پورې دی یو انسان مړ کې بی ګناه قصدن عمدن هغه پراخی به ختم شي دې څه مطلب دی پراخی کې مطلب دا دی چې سړی په دیندارۍ کې مخ ته رواني ترقی کوي خو چې کله د لاسونو څوک مړ شي قصدن عمدن یو مسلمان هغه دینداری به شي ابي بند شي تاسو ګورئ کوم سړی چې قاتلی او مسلمانان وجني بی ګناه په معمولی خبره چې هغه باندې قتل رواني د سړی دیندار نه وره والله لازم د کعبه پر رب ته قسم خورم د دیندار نه د کې دین چې سړی د مسلمانانو وجني د دینداري او دې چې رسول الله صلی الله علیه وسلم د دین په پراخی کې دین پراخی سره یعنی د کې دینداری نه د اوسه پوری موزه او دس کول د اوسه پوری ذکر او اذکار کول د اوسه پوری زکاتونه صدقې ور کول خو چې کله را پاسېدو او یو بی ګناه مسلمان مړ کو نه عبادتونه به شو هغه په الله سبحانه وتعالى بل بعض علماء دا معنی کوي وې د تر توبې دروازه کولا هوا خو چې کله ډیر پاسېدو او بی ګناه خلک وجلی شروع کړو الله وته د توبې توفیق بیا دا ته نه ورکړي دا لاري په الله راتنګي کړی ایو بل حدیث وایو ذکر النبي صلی الله علیه وسلم الكبائر ورسول الله په مجلس کې ناسو او دا غټ ګناونه ذکر کول یو روایت کوي سئل عن الكبائر یو کس راځي رسول الله ته پوښتنه رسول الله غټ ګناونه سدي وي الشرك بالله الله سره شریک جوړه ټول غټ ګناه ده وقتل النفس اي نفس وجلب حق بګناه قصدن عمدن وعقوق الوالدين او د مور پلار سره بد کول دا حدیث په صحیح بخاری کې بل حدیث وره رسول صلی الله علیه وسلم اجتنبوا السبع الموبقات دا وو کارونه ځان لري ساتي چې هغه انسان تبا کوي سکی تبا کوي جهنم ته گزاري د جهنم په ور کې ول غوپو ور کوي دا سړي قيل وما هن يا رسول الله یو کس په رسول الله سړي موږ ته بیان کا وي شرک بالله د الله سره شریک جوړول والسحر جادو کوډي منتري وقتل النفس التي حرم الله الا بالحق ايو نفس او انسان مسلمان وجلب بګناه قصدا عمدا واكل مال اليتيم او د یتیم مال خړل
والتولي يوم الزحف او د میدان الجهاد نه تختیدا، واكل الربا او سود خوراک، وقذف المحصنات المؤمنات الغافلات او هغه زنانو باندې بهتانونه لګول چې هغه مؤمنان پاکي زناني غریبانه سره خبر نه ته به د زنا بهتان لګي. دا حدیث په صحیح بخاری کې دا کافری دا حدیث ها کنه په دې باندې ستاسو مطمئن نشو او نرم نشو. دا خو یو څو حدیثونه په تعدیق کې موږ بیان کو او د دې مسلې چې تتبع کې کینه وته چې زبر د قران او حدیث نه ټول هغه آیتونه او حدیثونه رو بزم چې دې مسلې سره تعلق ساتي ته ګوري چې څومره د موضوع دي جوړي په دې باندې علماء کتابونه لیکلي په جلدونو کې کتابونه لیکلي. خدای سم اشاره وکړه چې بی ګناه انسان وجل د څومره غټه ګناه ده.